Assalamu alaikum dear friends, wishing you your great health. This is E-Education Afghanistan and I am Mansoor Vahdat, an English teacher in E-Education Afghanistan. Today is our fifth lesson and we are going to talk about some remaining parts of the consonant letters and the grammar and a few words in the words and a few sentences in the sentence section. ملګرو موږ تیر بار په ګرامر کې د کنسوننټ لیټرز په اړه بحث کړی و، هغوی مو تحلیل کړي وو او د هغوی نه بعضې لیټرز ویلي وو. د هغوی د جملې څخه ټول څلور لیټرز موږ په پای کې لرو چې دغه د کنسوننټ لیټرز اخرني توري دي او د دغه تحلیل کوو. راځو ټي ته. ټي توری دا د انګلیسي ژبې د کنسوننټ لیټر څخه یو توری دی، یعنې د بې غږه تورو څخه یو توری دی چې د ټي تلفظ کوي. یعنې کله چې تاسو ټي په یو جمله کې ګورئ تاسو به د ټي غوندې غږ کوئ. مثلا ټاک، مثلا ټیچر. ګوري تاسو په دغه ټاک کې وګورئ، په دغه ټیچر کې وګورئ، دغه دواړو کلمو کې ټي راغلی د دغه ټي د دې لامل شوی دی تر څو موږ د څه تلفظ وکړو، د ټي تلفظ وکړو. نو ټي په ټولو جملو کې سره هم تلفظ کیږي، د ټي غوندې تلفظ کیږي. ډبلیو هم د کنسوننټ لیټرز کې نه راځي، البته په سیمی واول لیټرز کې راځي چې بعضې وخت د کنسوننټ په ډول او بعضې وخت د واول په ډول عمل ترسره کوي. مګر دلته موږ لولو چې کنسوننټ لیټر په ډول یعنې دا څه ډول اوازونه ویستلی شي. ګورئ دا د واو غږ لري، سمه ده؟ د څه غږ لري؟ د واو. زیاتره د جملو په پیل او په پای کې راځي، بعضې وخت کې په منځ کې هم راځي. مثلا موږ وایو واټر. ګوري وګوري واټر. if you write the pronunciation of water که دغه د واټر تلفظ موږ ولیکو واو الف ټی ری به موږ ولیکو. دغه واو is because of that w. so w is pronounced like wow. for example we say wow. wow. this is alif and this w and this w can sound like wow. so the letter w is pronounced like wow. like wow. x دا توری هم د کنسوننټ لیټر څخه یو لیټر دی. دغه توری چې کوم دی دا دوه ډوله غږ لیکلی شي، یو د خپله د ایکس یا ایګز او یو د زیټ. یعنې په خپله د ایکس غږ لري چې همدغه سلف غږ دا ویستلی شي. فار ایگزامپل موږ وایو ایکس رے. what? x-ray. the letter x it is pronounced like its whole pronunciation, x-ray. another it is pronounced like z. that is z غوندې هم تلفظ کیږي. مثلا موږ ویلی شو چې xylem. xylem. so this z is x is pronounced like it has been written as a z, so it pronounced like z. now the last letter of the consonant letter it is z. what is that? it is z. it can be called z too. it acts like and pronounced like zal, z, zal and z. but how do you pronounce that in English? دا په انګلیسي سره هم تلفظ کیږي، د زال غوندې تلفظ کیږي، سره هم د زی غوندې تلفظ کیږي. څنګه؟ د زی غوندې. for example we say zebra. look that the first letter of this word is z and z is pronounced like z. so for example we say freeze. look د کلمې په منځ کې هم راغلی، سره هم تلفظ شوی دی، د زال غوندې تلفظ شوی دی. نو دغه و زموږ د کنسوننټ لیټرز تحلیل. په ټوله کې موږ نن څلور تورې ولوستل، ټي ډبلیو ایکس ایکس زیډ، چې دغه یو توری په دې کې څنګه دی سیمي واول لیټرز دی. سیمي واول لیټر دی چې بعضې وخت د کنسوننټ بعضې وخت د واول په ډول هغه ترسره کوي، مګر زیات وخت دا د کنسوننټ په ډول باندې کارېږي ځکه مې درته کنسوننټ لیټرز کې لیکلی. تاسو ګورئ ټي د ټي تلفظ ورکوي لکه ټاک، په ټیچر او ټاک مثالونه کې ساده. ډبلیو د واو تلفظ ورکوي لکه واټر، واو هم د کلمو په پیل کې او هم د کلمو په پای کې، هم د کلمو په منځ کې. ایکس د ایکس خپله د ایکس د کلمې تلفظ ورکوي او هم د زی غوندې تلفظ ورکوي یا د زی غوندې. زیډ چې دی دا د زال غوندې تلفظ ورکوي لکه زیبرا چې د کلمو په پیل کې دی او فریز چې د کلمو په منځ کې یا د کلمو په پای کې راځي. راځو دویمې برخې ته. these are 5 words. follow me. bus, bus. truck, truck. train, train. doll, doll. black, black. it can be pronounced like black too. bus معنا د بس. څه معنا؟ بس هغه موټر بس نه هغه ته ویلی شي. for example this is a bus. I am the driver of bus. she is a bus driver. he is a bus driver. truck معنا دا هم یو ډول موټر دی. truck ورته موږ پښتو کې هم ویلی شو. truck for example the truck
carries the sand. Truck څنګه کوي شګوړي. This is a truck. I have a truck. Train माना ओरगाड़े. समाना ओरगाड़े. The train, for example, we can say this is a train, and we can say the train is coming and it can't be stopped. Train यानी ओरगाड़े روان دی هغه نشي ودرېدلې. ډال ګډای ته ویل شي هغه چې ماشومان ور باندې لوبه کوي ګډای. This is a doll. A person was looking like doll there. هلته یو کس بيخي د نانځکي یا د ګډای غوندي معلومېدو. Black معنا د تور. څه معنا د تور. For example, we say this is not a blackboard. دا توره تخته نه ده. This is whiteboard. دا څنګه ده سپینه تخته ده. So these are 5 words. Bus معنا ده bus. Truck معنا ده truck motor. Train معنا ده ورګاړې. doll معنا ده هغه ګډای چې ماشومان ور باندې لوبې کوي. black معنا ده هم تور. Thank you. This is our second part. Let's go to these are sentences. Follow me. Who is this? Who is this? I don't know. I don't know. What is this? What is this? It's my pen. It's my pen. Sorry. It's my pen. I am sorry. I am sorry. Who is this? माना दा هغه څوک دی. Who is this माना هغه څوک دی یا هغه څوک دی. It can belong to the speaker. Who is this? هغه څوک دی. I don't know माना زه نه پوهیږم. I don't know زه نه پوهیږم. What is this? دا څه دی. دا څه شی دی. You can say هغه څه شی دی. It's my pen. دا زما قلم دی. I am sorry. زه بخښنه غواړم. زه بخښنه غواړم. ګورئ دغه don't او do not دا دونه سره یو شی دی. همدارنګه it's او it is دا سره یو شی دی. او که چېرته I am لیکل شوی تاسو د په ځای تاسو څنګه کولی شئ am هم لیکلی شئ. They all are the contraction forms of these things. So these are the 5 sentences. Who is this? هغه څوک دی. I don't know زه نه پوهېږم. What is this? دا څه شی دی. It's my pen. دا زما قلم دی. I am sorry. زه بخښنه غواړم. These are the 5 sentences. Memorize them. Write them. Much time you can learn them. Thank you very much for watching the video. If there is any question, any suggestion, please comment there. We will be there for you to reply. And if there is any question, you can discuss in the VCC or WhatsApp group. Thank you very much. Good times.